د مرګ نه وروسته هم په کار راتلونکي اعمالو کله چې یو کس ژوندی وي نو دی په خپله نیک اعمال کوي او د آخرت دپاره ذخیره تیاروي، خو لیکن چې کله دی وفات شي نو بیا خو د نیکو اعمالو دا سلسله ختمه شي. البته یو څو اعمال داسې دي چې د هغې ثواب انسان ته د مرګ نه پس هم رسي. نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم فرمای: اذا مات ابن آدم انقطع عمله، کله چې یو انسان مړ شي نو د عمل د ثواب سلسله د ده نه منقطع شي یعنی ختم شي، الا من ثلاث، مگر د درې شیانو د ثواب سلسله بیا هم باقی وي، یعنی د مرګ نه وروسته هم د ده پسې د هغې ثواب وررسي. صدقة جاریة، اول صدقه جاریه، او علم ينتفع به، دویم هغه علم چې د هغې نه نفع حاصلولی شي، او ولد صالح يدعو له، او دریم هغه نیک اولاد چې ده ته دعاګانې کوي. په یو بل حدیث کې څه نور تفصیل هم ذکر دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم فرمای: ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، بشکا مومن ته چې د مرګ نه پس هم د کوم عمل یا د نیکو ثواب رسیږي، په هغې کې علما علمه ونشره، اول هغه علم دی چې دی زده کړي او بیا یې نورو ته هم ورسوي. وولدا صالحا ترکه، دویم هغه نیک اولاد دی چې ده د خپل ځان نه وروستو پریښي وي او هغوی د ده دپاره دعاګانې کوي. او مصحفا ورثه، دریم هغه قرآن مجید دی چې ده د وارثانو دپاره پریښی وي او هغوی په دې کې تلاوت کوي. او مسجدا بناه، څلورم هغه جماعت مسجد دی چې ده په خپل ژوند کې جوړ کړی وي. او بیتا لابن السبیل بناه، پنځم هغه کور دی چې ده د مسافرو دپاره په خپل ژوند کې جوړ کړی وي. او نهرا اجراه، شپږم هغه نهر دی چې ده جاری کړی وي یعنې ده کنستی وي، ده جوړ کړی وي. او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحیاته، وم هغه صدقه جاریه ده چې ده د تندرستی په حالت کې په خپل ژوند کې د خپل مال نه ویستی وي. تلحقه من بعد موته، نو د دې شیانو اجر او ثواب به انسان ته د مرګ نه پس هم رسیږي. محترمو، په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم د هغې شیانو تذکره وکړه چې د هغې ثواب انسان ته د مرګ نه پس هم رسی. د دې څه لږ وضاحت ستاسو وړاندې بیانوم. په دې کې اول هغه علم دی چې په خپله یې زده کړي او بیا یې نورو ته وښایي، یعنی یو چا ته قرآن مجید په ناظره وښایي، یا یې ورته حفظ کړي، یا یو عالم جوړ کړي، یا یو دینی کتاب ولیکي، یا چاته د مانځه یا بل عبادت طریقه ورزده کړي. نو چې تر څو پورې د ده د شاګردانو دا سلسله جاری وي نو تر هغې وخته پورې به د انسان ته د دې ثواب رسیږي، یا تر څو پورې چې د دینی کتاب نه خلق فایده اخلي، یا کومو خلقو ته چې د منځونه یا نور عبادات ښودلي وي او هغوی دا عبادات کوي، نو په دې ټولو صورتونو کې به دې انسان ته د مرګ نه پس هم د دې اعمالو ثواب رسي. په حدیث کې دویم شی نیک اولاد ذکر شو، یعنی کله چې د یو سړي اولاد نیک وي نو هغوی به د ده د مرګ نه پس د ده دپاره دعاګانې کوي، نو د دې اجر هم دې انسان ته رسي. بیا خاص کر چې کله مور او پلار د بچی تربیت په اسلامی طریقې سره وکړي، یعنی عالم یا حافظ یا نیک بنده ورنه جوړ کړي، نو اوس چې دا بچی کوم نیک اعمال کوي په دې کې به خامخا د والدینو حصه وي، ځکه د نیک جوړېدو ذریعه همدا مور او پلار ګرځېدلی دي.
محترمو په حدیث کې دریم شی هغه قرآن مجید ذکر شو چې د وارثانو د پاره پریښی وي، یعنی دې کس د خپل ځان د پاره قرآن مجید هدیه کړی، خو چې کله د وفات شو نو دا قرآن مجید د وارثانو ته پاتې شو. اوس هغوی پکې تلاوت کوي، نو دې انسان ته هم د دې اجر او ثواب رسیږي. دغه شان کې یو کس یو عالم له یا یوې مدرسې له څه کتابونه واخلي، نو تر څو پورې چې د دې کتابونو نه فایده اخیستلی شي، نو تر هغه وخته پورې به دې انسان ته برابر ثواب رسیږي. په حدیث کې څلورم شی جومات جوړول ذکر شوي او پنځم شی مسافرخانه جوړول ذکر شوي. نو تر څو پورې چې په دې جومات کې خلق منځونه او تلاوتونه کوي یا په دې مسافرخانه کې مسافر قیام کوي، نو تر هغه وخته پورې به دې جوړونکي ته هم اجر او ثواب رسیږي. په حدیث کې شپږم شی نهر جاری کول ذکر شو، یعنی یو نهر په یوه علاقه راولي، نو تر څو پورې چې د دې نهر نه انسانان او حیوانات فایده اخلي، نو تر هغې وخت پورې به دې انسان ته ثواب رسیږي اگر که دی وفات شوی وي. همدغه شان حکم د کوهي کنستلو یا تالاب جوړولو هم دی چې تر څو د دې اوبو نه خلق فایده اخلي، نو ده ته به د دې اجر او ثواب رسي. همدارنګې محترمو په حدیث کې اوم شی هغه صدقه جاریه ذکر ده کومه چې ده په خپل ژوند کې د صحت په حالت کې د خپل مال نه ورکړي وي، نو د دې ثواب به هم انسان ته د مرګ نه پس هم رسي. په دې کې د بعضو شیانو تذکره مخکې وشوه، لکه یو دینی مدرسه جوړه کړي، جومات جوړ کړي، د قبرستان د پاره ځمکه وقف کړي، مسافرخانه جوړه کړي، یا بل داسې د خیر کار وکړي چې د هغې نه خلق مسلسل نفع اخلي، نو د دې ټولو شیانو ثواب به انسان ته د مرګ نه پس هم رسي. محترمو، الله تبارک و تعالی دې مونږ ته هم د صدقې ورکولو توفیق راکړي چې د فقیرانو، مسکینانو، کونډو، یتیمانو او عاجزو سره امداد وکړو، د هغوی ضرورتونه پوره کړو، او الله جل جلاله دې مونږ ټولو ته د نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په نقش قدم باندې د تللو توفیق را نصیب کړي. وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.